نن ډیر زیات خوشحال یم او ډیر زیات د خوشحالۍ اظهار کوم. خوشحال یې؟ څومره خوشحال یې؟ ډیر. زه په خپله غربت نه روچت شوی مولا اندازه لګي چې دا څومره د خوشحالۍ خبره ده او زه په خپله هم انتهایي خوشحال یم چې دا د نوي کټکړ یې کمره دی نه. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو خادم یم او دا وخت تاسو د ما د فیسبوک پاڼه او هغې نه علاوه د ما د یوټیوب چینل ګورو. قدرمنو نن ډیر زیات خوشحال یم او ډیر زیات د خوشحالۍ اظهار کوم ځکه چې هغه یو مقصد دی مونږ چې کوم دی مونږ په ګاونډ کې د مونږ په شلوبر کې د فضل ربی مرحوم یتیم ماشومانانو یو آرزو یو تمنا و یو خواهش و اسپیشلی د مرحوم فضل ربی د کور والا یو خواهش و چې د مو کمراوي د مو خپلې کوټاوي او پکې زه د خپل بچو سره ژوند تیروم. مونږ ریکوست وکړو د مونږ په سوشل میډیا باندې ځنه ملګري مونږ سره رابطه وکړه خو چونکې په کار کې بیا لږ غوندې مونږ ته سستی راغله ځکه چې د وجوهاتو د وجې نه. خو نبیل افریدي مونږ سره رابطه وکړه ویل چې خادم خفګي کوم زه شته یم زه به ان شاء الله دا سر لرزوم. نبیل افریدي تقریبا 3 लाख روپے خرچه وکړه او تاسو مو په شا باندې وینو چې هغه کمپلیټ شو جوړ شو او نن به باقاعده دغه هغه اوپننګ سرمنی دو و دی فضل ربی مرحوم یتیم ماشومان چې کوم دی دا به په خپل چې کوم دی دا فتا کټ کوي او دا به دو باقاعده استعمال کمروي. نبیل افریدي له کمنټس اورو چې آیا په خوشحالۍ په موقع باندې دوی سبي نبیل افریدي ورنه بای خو ته هر کله استړي ماشي چې راغله نن د خوشحالۍ په موقع د کوم تاثیرات دي؟ خادم بای ډیره مهرباني تاسو سپیشل مهرباني چې دا تاسو دا واجب نن چې دا کومه غم دغه ټول کریډټ زه تاسو لایر کوم زون نه یا بل نه او خوشحالي خو داره خوشحالي دو چې لکه داسې مولا فیل کېږي لکه مو زون لا لکه مولا خپل غربت رو یو چې موږ په خپله همداسې غربت تیر کړی دی او الله چې همداسې خاټو کورونه او د سهولتونه نه نو بیا یو داسې کس لکه زه په خپله غربت نه روچت شوی مولا اندازه لګي چې دا څومره د خوشحالۍ خبره ده او زه په خپله هم انتهایي خوشحال یم او بس دومره ښکل یم سیټ کړی دو چې ډېره ښه هم سیټ کړی ده او انشاءالله که خیر وي چې دا ډېر وړوکی کور دی. زه خپلو د الوکې چې کم ملدوره خلک دي کم شتمن خلک دي هغو له زه دا ویم چې والله بالله چې په داسې ځایونو کې روپیو لګولو باندې الله تعالی تاسو دولت زیاتوي که ته دا سوچ کوې چې د مو روپیې ولګېدلې مو که دلته 3 लाख یا 4 लाख یا 1 लाख یا 1 روپۍ دلته مو لګېدلې وي که نه قسم ده چې الله تعالی یو په لاس پې مولا راکوي. نو دا مونږ هر څوک انکریج کوو چې د الله په لار کې بیا داسې یتیمانو په دغو باندې روپۍ لګول پکور دي. مونږ خو زه خو دا خبره هر چه تا کوم چې په کوله کې شایو نغان وي آب هم زه نیمه د خلکو سره انشاءالله که خیر وي نور دا چې الله رو کړي وي دا خو بیا سې سړی کوي. نو زه بیا هم توبې دور یم شکریا ادا کوم د تاسو د ټولو او الله تعالی بس دا د مونږ په قسمت کې دغه لیکلي نو بس ډېره شکریا ډېره مهرباني. الیکشن هم کنټیسټ کوي خبره خو په کور نه ده چونکې موقع داسې ده خو بیا هم ضروري ده. آیا هغه هم په همدا جذبه باندې چې سلیکټ شي داسې د غریبو یتیمو خدمت پې کوي؟ مو دا زه چې هر ځای لاڅم خادم به زه ویم چې په 100 کې 80 روپۍ که مونږ ایم پی جوړ شو په 100 کې 80 روپۍ به په غریب باندې لګي په 100 کې 80 روپۍ به په انسان باندې لګي دا به په هغه باندې نه لګي په روډونو په دغو شیانو باندې نه لګي. سهار چې ته دا خبره کوم مونږ عمران خان پوه کړي یو چې کم کوم په انسانانو باندې روپۍ لګوي کوم کله هم څوک یې تراکې نه نشي رامنولی او چې څوک په روډونو باندې روپۍ لګوي او په انسانانو یې نه لګوي کوم همیشه وروسته وي. نو مونږ منشور دغه دی چې په 100 کې 80 روپۍ به په خپلو انسانانو لګوو په خور غریب په ضرورتمند باندې بقایي چې کمې دی دا په روډونو په ډیولپمنټ باندې لګېږي. نو بس نوره د الله تعالی مرضي ده چې چاله دا اقتدار ورکوي خو انشاءالله مونږ په ښه نیت باندې وروتي یو. ډېره شکریا مننه قدرمنو تاسو خبرې ترې واورېدلې او آخري هغه لمحات راغلل چې دغه کټینګ به کوي باقاعده د فضل ربی یتیمانو ماشومان نو دوی لپاره د ښکلې کمره د مبارک شي. تاسو په خپل دا بچي دا موقع څه وایي؟ خوشحال یې؟ څومره خوشحال یې؟ ډېر خوشحال یې؟ نبیل اسرا ولور دی دغله څه وایي؟ شکریا یې ادا کوي؟ نه او درته وایه که نه په دا کمره کې اوس خو د کمره جوړه شوه بل دی په دا کمره کې د بل شهر موندی زون دی پوره نو په تشه کمره کې خو څوک نه پوتې کېږي دا بل به وایي بچی چې په زړه دی وي چې مو په کمره کې دا بل شی پکې وي شی پکې ښه دی وایه شی دی په زړه ارمان دی فیټینګ دی فیټینګ به پکې وشي بل څه شی
دا چې څم وي کنه دا خادم دی دا زه یم ان شاء الله که خیر وي کنه چې همیشه به ته موجود وي دا هیڅ خبره نه ان شاء الله دا به کټکو بچي د کټ کا شاباش مخکې شه خپل تمرو شواري کته پیری ما کټ کوا تمرش دې شه وینه سم بچي شاباش دا ونه سه د زیونه سه پټه ونه سه پټه بس چې دا د نوې کټ کړی کمره دی نه ډېر مبارک شه قدرمنو دغه د خوشحالۍ موقع تاسو وکتله او ان شاء الله چې نبیل بھائی به پرېږدو نه صرف په دا یو کمره او په دا یو 3 लाख روپو باندې بلکې مخ په وړاندې به ان شاء الله چې نور داسې کوم یتیم مسکین او کمزوري خلک وي هغو له به دل رولو او د تروې مرستې سره کوو تر بل پروګرام پرې خپل ملګري خادم افریدي لور کو اجازه د لوی الله پامان